بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر خاص دقة ذكركم فلا تقل لهما اف اف تكي بناي ذكر علماوي ويكدين اخوة بل ستكي ويجي مو بلار بخبكي الله بذكر كراي شخيجي اف كسي چلي مو بلار مخي بناي وجد هذا وستد بلار سركينا استبخواكي اسی دیوی اف ناخو پلار دی په بچی باندې خپکیږي نو داغه په ځل کې و سوچ پیدا شي چې دته ګوره څه مشکل دی دا سوچ چې ته د پرې ځل کې پیدا کو دی تنگ کو الله ودا بملکی دا سوچ چې ته د پرې ځل کې پیدا کو دا غیر له څه د تنگ شو سوچ کې شو فکر کې شو الله ودا بملکی بیا مور چې بچي ویني چې هغه اوف کوي خدا سره باندې شو د ساوالي مور پلار په مخ کې هغه باندې سوچ کې شي بل بیا چې بوډاګان شي نو هغه سوچ خپ ډیر شي طاقت نه نو په دې زړه کې بیا خپل زړه خوریدن چې دې بچی ته څه مشکل له خو دوی مشکل بیا در یو خو بچی ته څه مشکل له دا مشکل له دوی مشکل لري کې دې بچی ته څه مشکل نو موږ هم کمزوري شي او حل کولای نشو هغه طاقت وي هغه ځواني وي هغه زور وي نو هلته پلار مور بیا په سوچ کې دی واچو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اللوي رټي به هم نه چرته ولسو کې رټي ته رټلو غوړې وایي مخکروز کې ویډیو کته یو مشرق خزه بوډۍ په پنجاب علاقه کې نو کسی ته اوس کا جاړي ست مشکل وي جو علي مو دي خبرې کوي چې کور نه وځي زه بیمار یم وی څو ته وایي نه ته سیویل غواړي وی صرف دا وایي چې ما دي نه وایي ځکه چې بیا بیمار یم بیا د تکلیف ډېر داسې بیمانه او بغیرت هم د ځمکې په مخ باندې شتي وایي چې سړی په یو ځوان او پردي انسان باندې گزار نشي کولای سړی له حیا ورځي سوچ کوي هېرېږي د الله نه نو چې بیا مور پلار باندې گزار کوي هغه وایي الله وایي ولا تنهرهما رټې به یې نه که څه ته زیاته خبره وکړه بس غلی شي دا ښکلې طریقه ده اکثر د دې بوډۍ خبرې دا د کېدو هم نه وي خو ته به څه کوې تا ته ووایي وایي زویه دا چل به نن داسې وکړو دا به داسې وکړو که دې ونه کړو ګوره خیر دې نشته خو دا کېږي نه دا کوم چې دوی وایي خو هغه وایي خپله نو ته ورته ووایه انشاءالله انشاءالله صحیح ده که الله وغواړي انشاءالله بلکل به کوشش کوو که څه طریقه جوړېده زه به لازم کوم تاسو اډر کوئ تاسو خبره کوئ مړه ستا دغه نه پوره کېږي دوایانې نه پوره کېږي ستا علاج نه پوره کېږي ته چې ته غلی نه شوې سبحان الله ته مړه هغه غټ انسان ته دی وایي چې د الله نه بعد هغه د دنیا کې راتلو کې هغه سبب دی ما دا خبر تاسو ذکر کړې وه چې کله موږ ماشومانانو نو دې ماشوم ته د پلار صحیح غږ ښکاري بیا چې د ماشوم لوی شي نو ډېرو لږو ته د پلار بیا غږ ښکاري او هغه داسې چې کله موږ واړو نو د پلار پیزار به م په خپو کړي وګرځېدو په کور کې ته د بل چا پیزار ولې نه راغلی دا په دې رځي د پته چې د غټ سړي پیزار دي طاقتور انسان پیزار دی د په مخ کې د طاقتور انسان دی دغه چشمې کله راوالي لګولي چا دي د داجي او د پاپا او د ابو چشمې مې راغستې هغه چابیانې به موږ جیب ته اچولې بیا چې به پلار کار لته وځي چابیان چې شو جیب ته څه کوي جیب کې ګرځي هسې ځان یې د هغه په شان کوو چې زه څنګه ښکارم چې د غټ سړي په شان شي او چې بیا کله دغه غټ انسان کمزوری شي او بوډا شي بیا دی کله وایي خمقل دی کله وایي څه لیونی غونته کې دی کله وایي مړه پوهېږي نه بیا دا خبرې کوي دغه شان دا مور
ان الله ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله خبرې وسره کوي نو عزتمنې خبرې کوي. الفاظ داسې استعمال که مهذب چې هغه پرې خفه نه شي. وقل لهما قولا كريما. ابو هريره رضی الله عنه اچې به وتو دې مور ته به اواز وکړي، مور ووته ما الله دې په تا رحم وکړي، سلام به یې واچو. هغې به علیه السلام جواب ورکوي بچي الله دې داسې خوشحاله کړه لکه څنګه چې زه خوشحاله کړم. یو ورځ اواز وکړو نو بیا ورته خپله دا محسوسه شو چې یاره د اواز زما لږ اوچت شو. نو بیا د الله په لار کې صدقه ورکړه چې الله راته دا ګناه وبخي. حالانکه امور هېڅ نه وي او کېدای شي امور به دې پوه شوي وي چې دا اواز اوچت شوی، خو ده ته داسې محسوس وي چې دا اواز چې کوم ما دې مور ته وکړو نو دا داسې نه و په کار. حالانکه هغه نور څه نه وي، خو دغه اواز یې وکړو مور زما الله دې په تا رحم وکړي، دې کې ته اواز لږ اوچت شوی چې د چا اواز په کنځلو کې اوچت شي، او د چا اواز په بدو ردو کې اوچت شي، او د چا اواز د ښځې په دفاع کې اوچت شي. صحیح ده که ښځې سره ظلم کېږي د خلاف خبره موږ قایل یو، وی که پلار ته خو وقل لهما قولا کریما په عزت. ته پوهېږې، تاسو پوهېږئ، تاسو ښه په دې خبره باندې رسېږئ او تاسو ته پته ده دا زنانه ده، کمزوري ده، چا لور ده، د چا خور ده، د هغې سره دا زیاتی کېږي. تاسو د کور مشران یې چې دې خبرې ته پوه شئ په دې طریقه باندې خبره. خو دا ته مړه زه تنګ دې کړو، ښځه دې پوزې دې راوسته ده، تاسې به نه کېږي. خبره وکړه خو ښه په ادب او په احترام یې وکړه. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والله وی وزرې د شفقت هغه ورته څه که کوزې که. ته ناشنا تعبیر دی لکه داسې الله نه وي چې د هغه په مخ کې ځان کمزوری که، ځان عجزه که. نه نه، تعبیر ته وګوره، وزرې کوزې که. ستا د وزرې که د ورنه بهر ډېرې والی کېږي او ډېر زورورې، خو دې ځای کې کته که. ما تاسو د واقعو پر بیان کړی وم، زه حرم کې وم او لمونځ مې کړی او ناست وم، نو یو بوډۍ زنانه، بلکل بوډۍ، هغه په کرسۍ باندې ناسته وه، لمونځ یې کوه. بلکې زما خوا کې ونږدې، زه په قالین ناست وم، د قالین نه کته په دې رخامو باندې د ګاډۍ ولاړ وم. نو بیا پسې زوی پسې راغی، دنګه لږ څومره غټه باډي وه، عربی و، خو دومره ښایسته انسان، سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. او داسې را ټیټ شو، نو دې مور ته ووایي ځو، بس ته اجازت دې غواړي، دا نه ځه چې ځو. مور ځو وایي بس ته هغه ته وځو. نو دا پیزار یې ترې واخېستو، پیزار هغې په غېږ کې پراته وو، هغې ته یې واخېستو، نه ترخ کې ونیو، سپینې کپړې اچولې وې، هغې به یې څښاک کړې، خو هغې یې ترخ کې ونیو. بیا د مور روانه کړه. نو په ټیم کې دوه خبرې زما ذهن ته رالي. یو خو راته خپله مور رایاده شوه، الله سبحانه تعالی دې وبخي، والله د هغې قبر رڼا کړي، والله د هغې په قبر باندې د رحمتونو باران راوورئ، والله دې اوس زموږ ملاقات به جنت الفردوس کې نصیب کړي. دویمه خبره دې ته مې ذهن لاړ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. او دا سم تکړه هلک دی او ځوان او دنګ او ښه، خو وزیر یې بلکل کتلې، مور ځو لکه یو ماشوم، یو کمزوری چې زورور ته لیکي. دی پلار په مخ کې چې د زور خبرې ونه کېدلې، دا پلار به داسې لکه یو موټی راټول شوی دی، ډېر زورور دی. ته به ډېر تکړه او ډېر به څه او پهلوان به یې او مالداره به یې، خو د هر څه چې کله د پلار او مور خواله ورشي، د هر څه به شاته غوزار کړي. د هغوی په مخ کې به داسې ودرېږي او داسې خبره به کوي لکه تا سره چې هېڅ هم نشته او ته په هېڅ هم نه پوهېږې. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. او وزرې به بلکل کوزې کړي. کېدای شي دا پلار په دې بوډاوالي کې
غوسه کیږي په تا باندې ګزارو مو کې او ته د بچو پلار خو واخفض لهما جناح الذل من الرحمه ځان بغلی کیدی چې ښځه راته ووایم جواب ته یې ګزارو کو تا ته دا ووایي تا ته دا ووایي جواب کو د ده ووایه و دا غټ انسان دی ده په مخکې موږ هېڅ هم نه یو حتی څه وایم په ګزار کې دا به جواب ګزار وکړم د هغه د غوسې په مقابله کې زه هم غوسه وکړم او دا ښکلې طریقه ده چې کله د پلار غوسې او خبرې اورئ او خصوصا د مشران ښکلې طریقه دا ده چې د ده د مخې نه اخواشه دا ښکلې طریقه د مسلې پې حل کېږي بیا وروسته چې کله د ده دماغ ساړه شي خواله راشه خبره ورسره وکړه څه مسله وه څه خبره وه هغه ته تفصیل وکړي واخفض لهما جناح الذل من الرحمه چېرته د پلار مور په مخکې به د زور تذکیره نه کوئ او نه به د مال تذکیره کوئ او نه به نورې څه داسې خبرې بلکې هغو ته دا ښکاره که مورو او پلاره که یی نو تاسو یی موږ هېڅ هم نه یو ما یو دوه ورځې مخکې ویډیو کتلې داسې ناشنا انسانان په دنیا کې شته یو سړی د خپل مور پلار یې راوستي دي عمرې له نو هغه مور یې په ګاډۍ کې کېنولې روانه کړې ده نو بیا ځان ته پړی اچولی دی د خېټې پورې تړلی او هغه پړی به یې شاته بلې ګاډۍ ته اچولی په کې هغه پلار راکاږي داسې خلک کوم شته په دنیا کې داسې اوچت انسانان زور د طاقت چې کوم ستا دی دا د دوی په دې خدمت کې استعمال کړي چې کله نو بیا به ته پته ولګي یا به ته وایې چې دا دې داسې وی دا دې داسې وی دا دې داسې خو چې ویې بیا به نه وي همدقه یوه رشته ده د مور پلار چې ده بیا نه راځي نور هر رشته بیا راځي هر رشته بیا پیدا کېږي سوی د مور پلار نه د بوډا بوډۍ چې لاړ شي بیا بل نه راشي او که مړی نو دعاګانې ورله غواړي څه وایي الله همدغه آیت کې مخکې واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا الله په دواړو باندې دې سره رحم وکړي لکه څنګه چې زه وړوکی لوی کړی او ما د یو کس دعا اورېده خپل پلار ته دعا کوله ډېر سخت متاثره شوی یم زه د هغه نه عربی و یا الله زما پلار وبخښي ته پرې رحم وکړي او د هغه سپین ویښته وبخښي او د هغه خندا او د هغه مسکا او داسې پسې روان و ناشنا دعا هغه وغوښته چې سړی به ورته حیران شو دی ښه واضح شو چې دا سړی په پلار باندې ډېر زیات مین دی نو د مور لپاره که مړی که پلار یې مړي دغه دعا ور ووایه او دې ټیم کې هغوی ته د دعا ضرورت دی چې کله هغوی د دنیا نه لاړ شي غټ ښه ورسره اوس دغه دي چې تاسو هغوی لپاره دعاګانې وغواړئ خصوصا دا دعا رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا آیتونه دې نه بعد چې کوم دي نو هغه لږ اوږده دي انشاءالله پر روان درس کې به بیا دغه ځینې شروع کوو وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا دغه ځینې به شروع کوو اوس په دې ننني درس کې یو آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دویم ولقد بعثنا في كل امة رسولا دریم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه خلي درې آیتونه څه ثابت شو مونږ د څه لپاره پیدا شي ولې مونږ په دې دنیا کې یو هغې ته ته درې ټوس دلایل د کوم ځای نه وښوو قرآن نه نورو پر روان درس کې واورې هغه ته د قرآن نه یو څو ایتونه نور ډېر ناشنا ایتونه او بیا یو دوه درې روایتونه او بیا فواید د دې باب دا به انشاءالله پر روان درس کې بیانوو الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کول او الله سبحانه وتعالی زموږ د ټولو مشران او کشران وبخي زموږ مور پلار دی الله وبخي الله دې پرې رحم وکړي کوم چې مړه دي الله یې د هغوی قبرونه رڼا کړي او الله سبحانه وتعالی د هغوی سره معامله د رحم او د کرم وکړي او کوم چې ژوندي دي الله سبحانه وتعالی د هغوی په ژوند کې برکت واچوي
الله سبحانه وتعالى موږ به توحید باندې مضبوط ساتي د مرګ پورې. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې دا کتاب